نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پو. 15مه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې خبر ورکوونکي ډلې په بربرو ساته هغه 2 زیري ورکړله او دا یې هم ورته ویله چې عباده بن تمام او علقمه بن سعدون دوی دواړه غواړي چې د سلطان حفصې او د ابو حمو پر ضد ستاسو سره مرسته وکړي. خو په دغه وخت کې د خیرالدین بربروسا د راسته طرف څخه یو لوی لښکر راښکاره سو چې بې شمېره آسونو پکښې خیزې منډې وهلې او د خیرالدین بربروسا خواته راغلله. کله چې دوی رانږدې سول، خیرالدین او نور قمندانان ولیدله چې د لښکر په مخ کې عباده بن تمام او علقمه بن سعدون سپاره دي. نو کله چې دوی رانږدې سول نو لښکر ودرېدی. عباده بن تمام او ابن سعدون خپلو آسونو ته لجام ورکړ او هغه ځای ته راغلل چې خیرالدین او نور قمندانان ولاړ وه. نو ابن تمام او ابن سعدون د آس څخه ښکته سوله او مخې ته ولاړل. دواړه یو په بل پسې د خیرالدین سره روغبړ وکړ. بیا د نور قمندانانو سره هم ولیدله. همدلته و چې خیرالدین غوښتل دوی ته څه ووایي، خو له هغه څخه مخکې عباده بن تمام پیل وکړ او بیا ویله: خیرالدینه، زما او زما ګران ورور ابن سعدون در څخه ډېرې ګیلې او شکایتونه لرو. له هغه وخته چې موږ د ابن قاضي کار تمام کړ تر ننه تا موږ ته هیڅ غږ نه دی کړی. حال دا چې ته پوهېږې چې موږ دا کار د مسلمانانو د خیر لپاره او د اسلامي امت د یووالي لپاره وکړ. ته بیا هم وخت پر وخت د صغرا قبایلو سردار ته غږ کوې، خو موږ ته دې کله هم اړتیا احساس کړې نه ده. ای امیره، که تا موږ ته یو ځل هم غږ کړی وای نو تا به لیدلی وای چې موږ څنګه ځواب وایو. د عباده دا خبرې دومره پر خیرالدین اغېز وکړ چې سترګې یې نمجنې سولې، شونډې یې وچیچلې. څه وخت چوپ و، بیا یې په زور سره وویله: زه ستاسو دواړو احساساتو ته سلام وړاندې کوم. که ما په ضروري وخت کې تاسو ته غږ نه وي کړی، دا زما تېروتنه ده او زه له دې تېروتنې څخه بخښنه غواړم. زما ګرانو ورونو، خو ما غوښتل چې ابن سعدون یې خبره پرې کړله. ویل: امیره، که تا هر څه هم غوښتل، خو تا باید موږ هېر کړي نه وای. اوس هم ته د بربرو سلطان حبسي، د تلمسان واکمن ابو حمو او د منکر پر ضد جګړې ته وتلی یې، خو موږ ته دې خبر نه دی راکړی، نه دې موږ له ځان سره بیولو. موږ ته دا خبره یوازې ستا له استخباراتي ملګرو څخه معلومه سوله. نو موږ خپل پوځ تیار کړ او ستا د استخباراتي ملګرو تر شا موږ هم راغللو. خیرالدین وخندل، د دواړو پر شا یې لاس کېښودی او ویې ویله: تېر څه چې سوي دي هېر یې کړئ. که د خدای جل جلاله رضا وه نو زه به له دې وروسته ضرور تاسو ته غږ کوم. بیا ابن سعدون وویله: امیره، د دې جګړې حالت داسې دی چې 3 پوځونه سره راغونډ سوي دي. خیرالدین ژر وویله: زما استخباراتي ملګرو ماته د حالاتو پوره خبر راکړی دی او زما د پریکړې مطابق زه درېدلی وم تر څو پوه سم چې تاسو را روان یاست. دوی راتول چې 3 پوځونه د بربرو، ابو حمو او د منکر سره یو سوي دي. دا 3 پوځونه به په 2 برخو ویشل سوي وي. یوه برخه به مخامخ جګړې ته راځي، بله برخه به په غره یا په شا کې غلې ناسته وي تر څو په مناسب وخت کې برید وکړي او د ځان لپاره ګټه واخلي. زما ګرانو دوستانو، ستاسو راتګ ماته خوشحالي او زړورتیا راکړه. زه اوس ستاسو له پوځ سره ټول پوځ په 2 برخو ویشم. د یوې برخې به په خپله زه مشري کوم او د دښمن پر اصلي برخه به برید کوم. بله برخه به پټه پاته سي او هغه دښمن چې د غره څخه راوځي هغه ته به مقابل سي. بیا خیرالدین چوپ سو او دواړو ته یې وکتل او بیا پوښتله: د دغه پوځ مشري چې پټ په پاته وي، آیا تاسو کې یو څوک کولی سي؟ عباده او علقمه یو بل ته عجیب نظرونه وکړل. بیا عباده وویله: امیر خیرالدینه، ستا د ملګرو له منځه چې تورغود، حسن کرسو، کاکار، صنعان او صالح وي، هلته موږ څه جرأت لرو چې د پوځ مشري وکړو؟ دوی داسې مشران دي چې موږ ورباندې هر څه قرباني کولی سو. د دوی په موجودیت کې موږ له تاسو دا تمه نسو کولی. د دې خبرو سره خیرالدین مسکی سو او د زړګي له تله یې د خوښۍ چمک له سترګو ښکاره سو. بیا یې وویله: که داسې ده نو واورئ،
د دویمې برخې مشري زه تورغود ته سپارم. دی د غرونو، صحراو او د دشمنانو د پټو کارونو کارپوه دی. هغه حتی په بدترین حالاتو کې هم دشمن ته ماته ورکولی سي. ټولو دا خبره ومنله. بیا پوځ دوه برابرې برخې وویشي. یوه برخه یې خپله واخیستله، بله یې تورغود ته وسپارله چې د صحرا پیچلو لارو ته ولاړئ. د بلې خوا د بربرو سلطان حبسي، د تلمیسان واکمن ابو حمو او د منکر سالاران هم د خیرالدین مقابلې ته تیار سوي وه. دوی خپل پوځ دوې برخې کړ. یوه یې د جګړې لپاره راوستله، بله یې په غره کې کښېنوله. کله چې خیرالدین له پوځ سره د دوی مخې ته ودرېدی، نو د منکر سالار د حبسي و ابو حمو سره وویله: زما سره یو داسې طریقه ده چې د خیرالدین پوځ ناامیده کولی سي. که تاسو مرسته وکړئ زه دا عملي کولی سم. حبسي ورته وکتل او ویې پوښتله: څنګه مرسته؟ هسپانوي سالار وویله: زما په پوځ کې یو تیغزن سته، هغه په توره وهنه کې بې مثاله دی. د هسپانوي سټایل مطابق جنګیږي. زه غواړم هغه د انفرادي مقابلې لپاره میدان ته وباسمه او د دواړو لښکرو ترمنځ د مبارزې اعلان وکړي. د خیرالدین، تورغود، حسن، کاکار، صنعان، صالح او د نورو مشهورو قومندانانو نومونه واخلمه. نو دا امکان دی چې له هغوی څخه یو څوک حتما راوځي او مبارزه کوي، او زه پوره باوري یم چې زما هسپانوي تیغزن به هغه ووژني. دا به د خیرالدین په پوځ کې بزدلي او ویره خپره کړي او زموږ بریا به یقیني سي. ابو حمو او حبسي سره مشوره وکړه. بیا ابو حمو وویله: ستاسو دا طریقه ډېره ښه ده، عملي کېدای سي، خو که ستا تیغزن مړ سو نو څه؟ هسپانوي سالار د خوږې مسکا سره وویله: دا ناممکنه ده. هغه یو مسلکي مبارز دی، په انسانانو باندې یې د بریا مهارت تجربه کړی دی. په هسپانیه کې چې هر ځل د تیغزنۍ مقابله سوې ده، دی همیشه بریالی وتلی دی. زه تاسې ته ضمانت درکوم چې د خیرالدین په لښکر کې هیڅ څوک هم دی نسي ماتولی. هر څوک چې مقابلې ته راوځي وژل کیږي به، او دا به د دوی په لښکر کې ویره او ګډوډي خپره کړي. د حبسي لخوا دا خبره ومنل سوله. هسپانوي سالار خوشحاله سو، شاته خپل لښکر ته ولاړی. لږ وروسته یو هسپانوي سړی چې تور آس باندې سپور و میدان ته راووتی. سر تر پښو یې ښایسته، روښانه او پولادي زغر اغوستې وه. پر ملا یې توره او سپر او په لاس کې برېښناکه نیزه وه. آس یې خوشحاله و، په مستۍ سره یې ځغستله. کله کله یې دواړې پښې هم پورته کولې لکه چې د جګړې اعلان کوي. هغه د میدان منځ ته راغی او خپله نیزه یې په مځکه کې ودرولې، او د خیرالدین او د هغه د ټولو سترو قومندانانو نومونه یې واخیستله او د انفرادي مقابلې لپاره یې بلنه ورکړه. د هغه په دې غږ سره د خیرالدین په لښکر کې یو توپاني خوځښت پیدا سو. حسن کرسو، صنعان او نور څو قومندانان سره یو ځای سول. خپلو آسونو ته یې جټکې ورکړلې او د هغه مقابله کوونکي پر لور یې میدان ته مخه کړله. دا وضعیت چې خیرالدین ولیدی، د هغه پر مخ یو مسکا خپره سوه. غږ یې وکړ، ټولو ته یې د درېدو امر وکړ. ټول تاو سول او د خیرالدین خوا ته بېرته راغلله. په دې موقع کې حسن کرسو خیرالدین ته مخاطب سو، ویل: امیره، دا چې د انفرادي مقابلې لپاره میدان ته راوتلی دی، دا افریقایي نه دی، دا هسپانوي دی. د ده د غږ کولو انداز مې وپېژندی، نو له همدې عمله مناسبه دا ده چې زه ورسره مقابله وکړم، ځکه چې زه د دوی د جنګ د طریقو څخه خبره واشنا یم. د حسن کرسو تر خبرې وروسته نورو قومندانانو هم خپل خواهشات څرګند کړه، خو بربروسا دا خبره پرېکړه او ویې ویله: زما ګرانو، زما ورونو، زما یارانو، زه ستاسو د جذبې قدر کوم. زه ستاسو زړورتیا او سرښندنې ته سلام وړاندې کوم. وګورئ، زه تاسو ته په کلکه وایم، احساساتي کېدو ته ضرورت نشته. د دې مقابلې لپاره حسن کرسو ته اجازه ورکړئ چې میدان ته کښته سي. د خیرالدین د حکم سره سم ټول قومندانان شاته ولاړه او حسن کرسو خپل آس وځغلاوه. د میدان منځ ته ولاړی. هغه هسپانوي جنګیالی د خپل آس پر شا باندې ناست خپل مقابل ته منتظر و چې حسن کرسو په تیز رفتار سره ورنږدې سو. هغه خپل ځلېدونکې توره او سپر وښورول. مسکی سو، بیا خپل آس ته شاته جټکه ورکړله. آس یې دواړې پښې پورته کړلې، د وحشي قوت ننداره یې وکړه. حسن کرسو هغه ته وویله: ای هسپانویه چې د انفرادي مقابلې لپاره دې غږ وکړ، ووایه ستا نوم څه دی؟ هغه قهقهه وکړه او ویې ویله: ته هم ښه وپوهېدې چې زه هسپانوی یم، نوم مې غلیس دی. په جواب کې حسن کرسو هم قهقهه وکړه، ویې ویل: نو زما نوم حسن کرسو دی. یقینا چې دا نوم به دې اورېدلی وي، او نن زه یقین در کوم چې په دې د مرګ په میدان کې ستا نوم به غلیظ نه بلکې غلیظ جوړوم.
هسپانوي غلیظ ورته وویله ما خو دا ګمان کاوه چې خیرالدین به پخپله میدان ته راکښته سي، خو ته یې رالېږلی یې. ستا سره هم مقابله ښه ده، ځکه چې حسن کرسو نوم خو ټولې اروپا ته پېژندل سوی دی. کله چې هغه تیغزن چوپ سو، حسن کرسو ورته وویله ستا مقابلې ته امیر البحر خیرالدین بربروسا ولې راسي؟ د هسپانوي لښکر مشران خو اوس دشمنان دي، نو ته د هسپانوي لښکر مشر راواستوه، بیا به زموږ امیر هم میدان ته راکښته سي. زموږ امیر د یو ادنا سرتیري په مقابل کې میدان ته نه کښته کیږي. غلیظ څو شیبې حسن کرسو ته وکتل، بیا یې وویل ته ډېرې خبرې کوې، خو وګوره لږ وروسته به نه څوک وي چې ستا یادونه وکړي، او نه به څوک وي چې ستا خبرې واوري، او نه به څوک وي چې تا وګوري، ځکه چې زه به د وجود د مات سوو هډوکو غوندې بې ارزښته کړم. زه به پر تا داسې بدمرغه دردونه راخلاص کړم چې ته به د خپل ژوند له هر ساعت څخه کرکه کوې. واوره حسن کرسو، زه چې کله د دردونو، توپانونو او بدبختیو غوندې پر تا راوورېږم، نو ته به ځان د وچو بېوسه یوازې ولاړو ونو په شان احساس کړې چې په وچو دښتو کې ولاړې وي. د هغه د خبرو په جواب کې حسن کرسو ویله ستا غوندې لیوني لیوان مې ډېر لیدلی دي، دا ومنه چې زه د خپلې لارې هر مار وژلو ته تیار یم. موږ هغه خلک یو چې د وخت په کاروان کې د تورو وریځو په شان را څرګندېږو، خپله وینا خپروو. ډېر ژر به وخت ته ښکاره سي چې زه به ستا بدمرغو هیلو ته، ستا روح او وجود ته د داسې سپکاوي او چوپتیا بار ور واچوم چې ته به خپل ساه اخیستل هم هیر کړې. ای هسپانوي نایټه، وخت مه ضایع کوه، راځه یو پر بل ټکر وکړو، بیا به معلومه سي چې څوک څوک ښکاروي، څوک د زوال او تباهۍ ښکار کیږي. د حسن کرسو له دې خبرو د غلیظ څهره د غصې څخه سره سوه. ناڅاپه یې خپله نیزه پورته کړه او د حسن کرسو پر لور یې وخوځوله. حسن کرسو ښایي مخکې له مخکې د داسې برید توقع درلودله، نو یې په خپل سپر باندې ووهه او نیزه یې لرې وغورځوله. بیا غلیظ خپله توره راواخیستله او پر حسن کرسو یې برید وکړ، خو حسن کرسو لومړی یې حمله ودروله، څو تکبیرونه یې وکړله او بیا د دفاع څخه تیر سو او پر غلیظ یې سخت بریدونه پیل کړله. دواړه یو څه وخت زورور وجنګېدل. غلیظ غوښتل ژر حسن کرسو ختم کړي، خو ډېر ژر یې وکتل چې د حسن کرسو په حملو کې لحظه پر لحظه شدت، تازهوالی او توان زیاتیږي. په ناڅاپي ډول حسن کرسو یو حرکت وکړ، خپل سپر یې داسې وکاراوه چې د غلیظ د سر څخه یې خپل اوسپنیز خول وغورځاوه. هغه شاته ولاړی، خول ته یو لغته ورکړه چې ډېر لرې ولوېدی. بیا حسن کرسو هغه ته راغی او په ویرونکي انداز یې ورته ویله وګوره غلیظه، ستا یو برج راولوېدی، اوس بل ته تیاری ونیسه. بیا یې بریدونه شروع کړل. د هغه قوت، سرعت او غضب وار په وار زیاتېدی چې غلیظ حیران سو. سره له دې هغه ښه دفاع هم کوله، کله کله یې حمله هم کوله، خو حسن کرسو بیا ناڅاپه تکبیر ووایه او د هغه پر راسته اوږه چې زغره وه توره یې پرې ووهله، زغره یې پرې کړه او وغورځېده. حسن کرسو قهقهه وکړه او ورته یې وویله غلیظه، ستا دویم برج هم ونړېدی، اوس د دریم لپاره انتظار وکړه. بیا حسن کرسو حملې پیل کړې. غلیظ اوس دومره ستړی سوی و چې حرکات یې ورو ورو سوه، مخ یې د مایوسۍ انځور سو. بیا حسن کرسو تکبیر وایه او د هغه بله اوږه یې هم بې زغرې کړله. بیا شاته سو، یو هولناکه قهقهه یې وکړه. غلیظ ولړزېدی. حسن کرسو ورته ویله ای د هسپانیا نه تسلیمېدونکې توریالیه، ستا درې واړه برجونه ونړېدله، اوس ستا د وجود په سیل راچپه کومه او کیسه به ختمه سي. بیا یې یو غږ وکړ، د توپان په شان مخ ته سو. بیا اسمان، ځمکې او ځواکونه ولیدل چې حسن کرسو خپله توره د یو زورور تکبیر سره د غلیظ پر راسته اوږه باندې وار کړه او اوږه یې پرې کړه. یو ویرونکی غږ پورته سو او غلیظ د یو مړي د لاش په څېر په مځکه باندې راولوېدی. حسن کرسو ورنږدې سو، په نفرت سره یې ورته ویله ای هسپانویه، ما تا ته بیا وویل چې یو برج دې ونړېدی، بیا دویم، بیا دریم، بیا مې درته ویل چې اوس به ستا د بدن د پسیل نوبت وي، خو ته دومره بې تجربې وې چې دفاع دې هم ونه سوای کولی، نو اوس پړه زما ده. بیا حسن کرسو خپله توره پورته کړله او د هغه غاړه یې ورپرې کړله. بیا خپله توره د هغه په ویښتانو باندې پاک کړله، پوښ ته یې واچوله، آس ته پورته سو او د خپل لښکر پر لور روان سو. هغه وخت چې حسن کرسو د هسپانوي پر ضد د بریا څخه وروسته بیرته راوګرځېدی، خیرالدین یو عجیبه حالت کې و.
بلې خواته چې کله هغه هسپانوي ووژل سو د بربرو سلطان حبسي شاته ولاړی او هغه هسپانوي سالار ته مخ واړوي او ویې ویله تا خدا ویل چې دا ستاسې د هسپانیې تر ټولو غښتلی او زړور تیغزن دی ویل دي چې هېڅکله یې په تیغزنۍ کې ماته نه ده خوړلې خو دا چې نن له ده سره څه وسول دا خو تا هم ولیدله او موږ ټولو هم هغه وخت چې دی مغرور او سینه پړکولی میدان ته راښکته سو ما خیال وکړ چې دی به د زمري په شان زموږ پر خوا برید وکړي او د خیرالدین له خوا چې څوک به راوځي هغه به یې سمدلاسه لاندې کړي خو دا حرامخور خوله د هغه سل کلن پلیت مار څخه هم بدتر و چې خپله ساتنه نسي کولی تا ولیدل ستا د کس پر وړاندې چې حسن کرسو و د خیرالدین باز و د څومره کمال سره ستا سورمي ته په یوه تیاره دوزخي کنده کې ځای ورکړ د هغه لویو دعوو ته یې د بېلارې دښتې غوندې خاتمه ورکړله ستا سورمي ته چې کله د مرګ سیوری رانږدې سو د هغه حالت داسې و لکه د غرمو د لمر لاندې د اوږده مزل د وجې څخه ستړي هلې ځلې کوونکي آسونه نفس یې کراکه راختئ تا دا هم ولیدله چې تا خو ښه کس نه و غوره کړی که نه نو دا ورځ به مو نه لیدله کله چې سلطان حبسي چوپ سو نو د تلمسان باچا ابو حمو هم د خپلو خبرو د اظهار لپاره مخ واړوه او هغه هسپانوي سالار ته یې داسې وویله تا دا څنګه سرمۍ د خپلې مقابلې لپاره وایستې د هغه پای دې وکتئ دومره ناورین سره مخ سو چې ترې شرمېږم دا خو هېڅکله هم نه و په کار چې د خیرالدین او د هغه د ملګرو نوم واخلې که به دی یوازې د انفرادي مقابلې لپاره میدان ته راوتلی وای نو امکان و چې یو عادي سرتېری یې مقابل سي او دی بریالی سي خو اوس خو دا حالت سو موږ غوښتل چې د دې انفرادي مقابلې سره زموږ سرتېرو ته قوت ورکړو او د بربروسا د ملګرو حوصلې ماتې کړو خو اوس برعکس کار وسو اوس زموږ په اردو کې چیغې دي او د بربروسا په اردو کې تکبیرونه او دا د دې خبرو نښه ده چې هغوی زموږ د له منځه وړلو نیت کړی دی کله چې ابو حمو هم چپ سو د دوی د تسلۍ لپاره هسپانوي سالار وویله رښتیا درته وایم زه هم حیران یم چې د خیرالدین دا ملګري څنګه په دومره اسانۍ سره زموږ تکړه تیغزن مات کړ زه نه درواغ وایم او نه طرفدار یم ما ټول جنگ دقیقه په دقیقه باندې ولیدی د خیرالدین ملګري له پیله حاکم سو دومره تیز او خطرناک بریدونه یې وکړله چې زموږ سورمي دمه هم نسوی کولی خو دا ناکامي د دې معنا نه لري چې موږ مکمله ماته خوړلې ده ځکه چې زموږ هغه لویه اردو چې موږ د پټ برید لپاره ساتلې ده خپل کار به ضرور وښیي زما دواړو معززو حکمرانانو موږ باید د انفرادي ماتې وروسته زړه ونه بایلو موږ باید اوس د جنگ پیل وکړو کله چې زموږ د پټو اردو له شا څخه د خیرالدین پر صفونو باندې برید وسي نو یقین در کوم خیرالدین به زموږ څخه صحرا ته وتښتي او موږ به یې تعقیب کړو او دا تعقیب به د بربروسا لپاره عبرتناک تمام سي د هسپانوي سالار د دې خبرو په جواب کې حبسي ورته وویل تا خدا ویل چې که موږ انفرادي مقابله وګټو د بربروسا په اردو کې به بزدلي خپره سي خو څه وسول ستا سورمي چې تا ناقابل شکست باله دا مهال مړ پروت دی اوس ته دا وایي چې زموږ کمین کې ناست اردو به کله چې د جګړې پر مهال له شا څخه حمله وکړي نو خیرالدین به وتښتي خو زه ویرېږم چې دا عبرتناکه ماته چې ته یې وایې خدای مکړه زموږ په برخه نه سي د حبسي له دې خبرو سره سم هسپانوي سالار لا نه و غبرګ سوی چې د تلمسان باچا ابو حمو ویل زما په ان موږ باید وخت ضایع نه کړو زموږ د سورمي له ماتې سره زموږ په اردو کې شکونه پیدا سوي دي که موږ جنگ نور هم وځنډوو نو داخلي بزدلي به زیاته سي نو زه تاسو دواړو ته مشوره درکوم چې سمدلاسه حرکت وکړو او د خیرالدین پر اردو برید وکړو هسپانوي سالار او حبسي د ابو حمو له دې مشورې سره موافق سوله او بیا هر یو د خپل اردو مخې ته راغی ځانګړي اشارات یې ورکړل او اردو یې پر حرکت راوستله بیا خو داسې حالت رامنځته سو لکه څنګه چې د وخت د زنګ وهلو پر اساس د څلورو خواو څخه پر خیرالدین باندې برید وسو په مقابل کې خیرالدین او ټول ملګري یې هم داسې حرکت ته چمتو سول لکه د تورو شپو پر ضد راپاڅېدلي توپانونه چې د بې رحمه وخت په سمندر کې ورګزار سي کله چې د ابو حمو او هسپانوي سالار بریدونه یې تم کړله خیرالدین او ملګرو یې دفاع پرېښودله او داسې بریدونه یې پیل کړله لکه د سمندر څپې چې کلکې ډبرې له ریښو باسي بیا یې یو پرېکنده برید وکړ دواړې اردوګانې چې سره ونښتلې نو میدان د قیامت منظره غوره کړله حبسي ابو حمو او هسپانویانو خپل ټول کوښښ وکړ تر څو بربروسا ته ماتې ورکړي او بیا یې ویرونکي تعقیب پیل کړي تر څو بربروسا ته ماته ورکړي خو
خو هغوی احساس کاوه چې خیرالدین پرې دروند تمامیږي. د حبسي او ابو حمو ډېر غښتلي سرمې چې د جنگ او تلوار ماهر بلل کېدله یو پر بل پسې وشل کېدله. هغه خوب چې دوی لیدی چې بربروسا به په خلاص میدان کې مات کړي اوس ورته ناتمام او بې تعبیره ښکاري. همداسې مرګ هم په میدان کې څلورو خواو ته خپور سو او د لښکرو شمېر یې راکمولو ته پیل کړ. په اسمان کې د وریځو بیړۍ د ځمکې پر مخ د خپرېدونکو مرګونو سیوري ته په استهزایي مسکا سره روانې وې. د تورغود او خیرالدین لاندې کار کوونکي چې د خپل تمدن او پیژندګلوۍ محافظین وه د الوتونکو سیورو په څېر خپرېدل پیل کړي وه. هلته چې خیرالدین، حسن کرسو، صنعان، صالح او نور قومندانانو دشمن ته ماته ورکړه او دوی یې دې ته اړ کړه چې د دوی له مخې وتښتي، هلته تورغود او د هغه لاندې نور قومندانان هم له کمین څخه راوتلي وه او هغو قطارونو ته یې سخته ماته ورکړې وه چې د خیرالدین پر لوري روان وه. په دې ډول خیرالدین او د هغه یارانو ته د ابو حمو شخصي ځواکونه او هسپانویان له بدترینې ماتې سره مخ سول، ان تر دې چې حبسیان په یو ډول ځپلي ځانونو باندې ژغورل سوي وه، له جګړې تښتېدلي او په پټېدو کې کامیاب سوي وه. په افریقا کې د ښکیزو پرانیستو ځمکو کې دا د خیرالدین او د هغه د قومندانانو لخوا د دشمن پر ضد یو شانداره بېسارې بریا او پوځمندي وه. دوه ځوانان چې دواړه بشپړ وسلوال وه د سلانیک جزیرې یوې ساحلي کلیوالې مینې ته داخل سوله. په دې مینه کې یوازې څو پخې ودانۍ وې، نور ټول کورونه د جونګړو په بڼه وه، ځینې خو یې د لرګي څخه جوړ سوي وه. کله چې دوی د کلي څنګ ته ورسېدل نو د دې دوو ځوانانو وسلوالو څخه یو کس و یو زاړه سړي ته مخامخ سو او هغه ته وویل: افندي، موږ له تېرو څو میاشتو راهیسې د سلانیک جزیرې په بېلابېلو کلیو او کوڅو کې ګرځو. موږ د دوو ښځو لټون کوو چې مور او لور دي. د شاوخوا 3-4 کلیو څخه مو دا معلومات ترلاسه کړي دي چې دا دواړه ښځې همدلته په همدې کلي کې ژوند کوي. له کومه چې ته را روان یې د دې ښځو نومونه راحیل او اسما دي، مور او لور دي. بوډا یو څه شېبه غلی سو، سر یې کښته کړ او فکر یې وکړ. بیا یې وویل: زه داسې ښځې نه پېژنم چې نومونه یې راحیل او اسما وي، خو زما ګرانو بچیانو دا د ښځو موضوع ده او زه ډېر لږ له کوره وځمه. راسئ زما سره سئ، زه به درته پته معلومه کړمه. هغه دواړه وسلوال ځوانان د بوډا سړي سره روان سوله. تر یوې جونګړې ورسېدل. بوډا یوه ښځه په غږ باندې راوبلله. لږ وخت وروسته یوه زړه بوډۍ راووتله. بوډا هغې ته وویله: دا دوه اجنبیان دي، وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې د دې جزیرې په کلیو کې سرګردانه ګرځي او د دوو ښځو لټون کوي چې مور او لور دي. د مور نوم یې راحیل دی او د لور نوم یې اسما. آیا ته دا ښځې پېژنې؟ د ښځې په څېره یوه سپکه مسکا خپره سوه او ویې ویل: هو، دا ښځې زه پېژنم. بیا هغې دواړو وسلوالو ځوانانو ته مخ واړوئ او ویې ویل: راسئ زما سره، زه به تاسو ته د جونګړې لار وښیم. کله چې د څو جونګړو تر څنګ تېر سول نو بوډۍ یو ځای ودرېدله او د جونګړې خواته اشاره وکړه او ویې ویله: ګورئ، دا هغه جونګړه ده چې د هغو دواړو مور او لور ده. لور یې دا مهال د باندې ناسته ده، خواړه پخوي. مور به هم دلته شاوخوا وي، که نه نو دننه به وي. تاسو کولی سئ چې ورسئ او خبرې ورسره وکړئ. آیا دا دواړې ستاسو خپلوانې دي؟ د هغو وسلوالو زلمیو څخه یوه وویله: هو، دا زموږ مور او خور ده. بوډۍ ښځه مطمئنه سوله او بېرته ولاړله. دواړه زلمي ولاړل او کله چې د جونګړې خواته ور ورسېدل نو ودرېدل. یوه نجلۍ چې د امیر حسن کرسو له څېرې سره یې ورته والی درلودی ډېره ښکلې وه. هغې د خټو پر تنور باندې ډوډۍ پخوله. کله ناکله به یې د اور تنور ته خاشاک ور واچوله چې اور وساتي. هغې له تر اوسه د ډوډۍ خواته پام نه و کړی ځکه چې پخلي ته یې توجه وه. دواړو زلمو لږ شېبه همداسې ورته وکتله. بیا یو د بل غوږ ته یې خپله خوله ورنږدې کړله او د خوشحالۍ په انداز کې وویله: خدای دې درواغ نه کړي، دا د امیر حسن کرسو خور ده. څېره یې د امیر له څېرې سره ډېره ورته ده. بل زلمی هم خوشحال سو. دواړه نور هم ورنږدې سوله. بیا یې هغې نجلۍ ته مخ کړ او ورته یې وویله: زموږ خورې، که درته تکلیف نه وي نو آیا موږ کولی سو چې در نږدې سو؟ زموږ سره ډېر مهم معلومات دي چې خبرې باید پرې وکړو. نجلۍ ناڅاپه ولاړه سوله. پر تنور باندې چې ډوډۍ ایښه وه پخه سوې وه. هغه یې واخیستله او د ونې له پاڼو جوړ سوي ټیکري باندې یې کښېښودله. بیا په ټوکر باندې وپوښله. وروسته یې دواړو زلمیو ته وکتل او ویې ویله: تاسې څوک یاست؟ زما لپاره خو بلکل ناشنا یاست. څه غواړئ؟ له کومه راغلي یاست؟
صبر وکړئ، زما مور د نن لمونځ کوي، چې راووځي بیا به درسره خبرې وکړم. په همدې وخت کې یوه زړې ښځه چې مسله یې تاو کړې وه د جونګړې څخه راوتله. هغې خپلې لور ته وویله: اسما لورې، دا څوک دي؟ یو زلمی ورمخته سو، ویې ویله: مورې، دا بیچاره نجلۍ څه پوهېږي چې موږ څوک یو؟ مورې، که تا ته بد نه ښکاري نو زه وایم چې ته راحیل یې او دا نجلۍ چې ستا لور ده اسما نومېږي. که ته یې نوم هم وانخلې موږ یې پېژنو. بوډۍ وویله: دا څنګه وایې؟ زلمي اوږده ساه واخیستله او ویې ویله: مورې، آیا ته دا نه منې چې ته د حسن کرسو مور یې او دا نجلۍ اسما د هغه خور ده؟ نجلۍ حیرانه ودرېدله، دواړو ته یې وکتله، ویل: تاسو زما ورور پېژنئ؟ پوهېږئ چې هغه چیرې دی؟ موږ ډېرې پرې اندېښمنې یو، دا زموږ بدمرغي ده. موږ دواړه مور او لور یې په لټه کې ستړي سوي یو. اخر د هسپانیې څخه ووتلو، وروسته دې ټاپو ته راغلو، ځکه چې زموږ ډېر اشنایان همدلته میشت سوه، نو موږ هم دلته پناه واخیستله. کله چې نجلۍ خاموشه سوله، زلمي وویله: زما خورې، حسن کرسو څوک نه پېژنې؟ هغه زموږ امیر دی. کله چې هغې دا واورېدله نو حیرانه ودرېدله، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مخکې له هغې مور یې راحیل وویله: دا ته څه وایې؟ هغه ستاسې امیر دی؟ هغه څه کوي؟ آیا هغه هم کوم پوځ سره یو ځای سوی دی؟ خو زلمي د هغه خبره پرې کړه او ویې ویله: مورې، خبره دا ده چې ستا زوی حسن کرسو د محترم خیرالدین بربروسا له مهمو سالارانو څخه یو دی. خیرالدین به ته پېژنې، د اوسني سلطان سلیمان پلار سلطان سلیم، هغه د بحري پوځ مشر کړی دی او سلطان سلیمان هم د هغه ملاتړ کوي. موږ دواړه د خیرالدین بربروسا د لښکر عسکر یو. د دې خبرې د اورېدو سره دواړه مور او لور داسې سوه لکه د وخت د کړسېدلو شیبو سره د زړه زخمونو او خوبونو یوې سختې طوفاني وریځې چې پرې لګېدلې وې، یا لکه د احساس پرې یوه څنډه داسې خواږه خواږه یادونه یې راپورته سوي وي چې تن او روح پرې معطر سوي وي. دواړې مور او لور ډېرې خوشحاله وې او بیا یې وویل: که زما ورور حسن کرسو د محترم خیرالدین بربروسا له لښکر سره یو ځای سوي وي نو آیا نیکه هم له ده سره دی؟ د دواړو زلمیو سرونه ټیټ سول. له دې حالت څخه دواړه مور او لور نارامه سولې. راحیل بیا پوښتنه وکړه: زما لور چې کومه پوښتنه وکړه، تاسو ولې غلي سواست؟ آیا حسن کرسو سره زموږ نیکه هم اوسېږي؟ مه ویرېږه، هغه راته یوازې یو نیکه نه بلکې مهربان پلار غوندې و. ولې مو سرونه کښته کړل؟ ووایاست هغه چیرې دی؟ زلمي وویل: هغه نور په دې دنیا کې نسته. خپل پاتې ژوند یې د البشارات په یو غریب ساحل کې په یوه جونګړې کې تېر کړ. همالته د ژوند وروستۍ ساه واخیستله. خوشبختانه دا چې د حسن کرسو په غېږ کې یې ساه ورکړله او همالته پر ساحل باندې خاورو ته وسپارل شو. د دې انکشاف سره دواړې مور او لور داسې غمجنې سولې لکه د مرګ ساړه سیوري یا د خزان د وچو ونو بې شاخو او بې ثمره ونې. د راحیل د سترګو اوښکې بهېدلې او د هغې سره سلګۍ راپورته سولې. ناڅاپه په مځکه کښېنستله او په لوړ غږ سره یې ژړل پیل کړله. اسما هم ډېر وژړله او د خپلې مور تر څنګ کښېنستله، هڅه یې کوله چې هغې ته تسلي ورکړي. دواړه زلمي حیران او غلي ولاړ وه. همدغه وخت د شاوخوا جونګړو څخه ډېرې ښځې او سړي راټول سوله. بیا له هغوی څخه یو سړی مخامخ سو او دواړو زلمیو ته یې وویله: تاسې دواړه څوک یاست او دا دواړه مور او لور ولې ژړوئ؟ وګورئ، دا د خپلو خپلوانو څخه جلا سوي، خو موږ په خپل کلي کې دوی دواړو ته په ډېر عزت او احترام باندې پناه ورکړې ده. آیا تاسو د دوی لپاره کوم بد خبر راوړی دی؟ دوی وویله: ستاسې اټکل سم دی، موږ د دوی لپاره یو ښه او بل بد خبر راوړی دی. دوی د خپل زوی څخه جلا سوي، موږ دوی ته د دوی د زوی خبر راوړی دی چې ژوندی دی او د لښکرو امیر دی. هغوی چې د خپل زوی د نیکه په اړه وپوښتل خو هغه مړ سوی و. کله چې موږ دوی ته د هغه د مړینې خبر ورکړ نو دا دواړې مور او لور همداسې بې حاله شولې. ځینې ښځې مخ ته ورغلې او دوی دواړې یې سنبال کړلې. ویل: اوس تاسې له دوی څخه څه غواړئ؟ دوی ویل: موږ دواړه راغلي یو چې دا دواړې له ځان سره بوزو او د دوی زوی حسن کرسو ته یې ورسوو. هغه سړي په نه سره سر وښوروئ. بیا یې وویل: داسې خو موږ دا دواړه نه پرېږدو چې دوی ولاړې سي. وګورئ، دا دواړې زموږ لپاره ډېرې معززې او ډېرې محترمې دي. په غرناطه کې هم زموږ سره وې، تر څو چې د دوی زوی حسن کرسو په خپله دلته را نسي، تر هغه وخته پورې به دا زموږ په ساتنه کې وي. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربروسا سالار، په لر او بر یې رپول غواړي ظلمو
سپین جنډه مخ پر والغواړي ظلمو دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو